او وروره داسې ساعت په ما راغی که نه چې ما چای کېښوست مرچکو سره ما ډوډۍ وخوړه. داسې زندګي مې د پاچاهي. خاوند مې لاړ خارج ته مړی ژوندی راته ورک شو او 5 مې بچې دي. ډېره په سختۍ ورته اخوا دېخوا نه راوړم یې ورته اچومه. ټول دنیا ده خو ما ته څوک لاس نه راکوي. ډېره ناچاره یم، ډېره راباندې سخته تېرېږي. داسې ساعت راغلی ده چې ټوکري ته ولاړ یم چې شی پکې نشته د هغې مې غولوله چې تر څو ما تله کوی را به وړم داسې ویده شوې نهاره. سهار چې پاڅېدلې یم چې ورته مې چې شی پیدا کړي مرچک مې چې مخکې کېښوست یقین په خدای وکړو که نه چې الله مې سر کړه داسې کور کې مې مرچکو سره چې وخوړه له یوه ښځو سره مې دعوت وکړو ما ته ویل تا غوندې خو موږ مرچکو سره نه دي خوړلي. ما له خیر ده الله به یې راباندې تېره کړي. له یوه ښځې مې راته ویلې خیر ده ما چې ستا اوس بیرون دي ګټ والا دي زما به هم د الله دا زوی ورسوي. تاسو نه ډېره مننه کوم چې د غریبانو د زړه نه خبره استئ. زما 4 اولادونه دي، یو پکې دا مهي په دی ګوره یې دا یو لور او زوی یو لور مه کباړ پسې لګلې باغ ته 2 میاشتو راباندې د کور کرار راغلی. زه سهار راوتلې زما بچو نه پوښتنه وکړه نهار راوتلي دي زما حالات باندې ښه ګوري ویډیو کې دغه زما حالات دی ودی ګوري وروڼه مو کې مړه شوي پلار مې وژلی زه به چا له لاس ورکړم لیور هېڅکله هم رندیاره لاس نه ورکوي هېڅکله. عرض کې چې لاړم دواخانې نه راته وایي چې په دې 100 روپۍ دا کار نشته ستا چې د معدې میکروب دی بس د دومره خفګانونو نه به میکروب وروره پیدا کېږي. قدرمندو دغه مرسته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي 2 بورې اوړه دي وریجې دي 2 بوتل تیل لوبیا من بوره ده چای ده مالګه